अस्सलाम वालेकुम। हम पश्तून खबरों सरा ज़ेम रुशना ज़मीर او زه یم شاه سلیم جان د ټول ناول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن لخوا د جمعې په ورځ د یوم تحفظ عین منځلو اعلان د پارلماني نظام تحفظ لپاره به اخیری حد پورې ځو. موږ به د پاکستان د ولس عدالت ته ځو. د مولانا فضل الرحمن میډیا سره خبرې. مولانا وایي په جمهوریت حمله په هیڅ صورت قبول نه ده. بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو تاریخ مقرر. د بلوچستان 2 ضلعو کې به بلدیاتي انتخابات په 1 مئی کېږي. کوئټه او لزبیلا کې د انتخاباتو شیډول اعلان به بیا ترسره کېږي. د ډالر قیمت د کنټرول نه بهر. انټر بانک کې ډالر ₹1.80 نور ګران. ډالر $1.80 روپو ته رسیدلی. 13 ورځ ډالر په $1.80 او 14 پیسو بند شوی. د امریکې لخوا د روس صدر په خاندان د بندیز اعلان. واشنگټن کې د روسي صدر په پخوانۍ کورودانې زامنو او روسي بانکونو بندیزونه لګولي. د روسي خارجه وزیر کورودانه او لور هم د بندیز په ضد کې راغلي دي. د قومی کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم بھارتی لوبغاړي سچن ټنډولکر وروستو پاتې کړي. آل ټایم ODI بیټینګ رینکینګ کې بابر اعظم په 15 نمبر راغلی. درجه بندۍ کې سچن ټنډولکر د 15 نه 14 نمبر ته تللی. د افغانستان لوبغاړو کې د ښې لوبې صلاحیت موجود دی. افغان لوبغاړي ډېر څه کولی شي. د قومي کرکټ ټیم پخواني کپتان او د افغانستان کرکټ لوبډلې بیټینګ کوچ یونس خان وینا وایي زما دا خواهش و چې افغان بورډ سره کار وکړم. او د ملک ډیرو علاقو کې به نن موسم ګرم او وچوي. سندھ کې د سختې ګرمۍ امکان. د موسمیاتو محکمې وینا وایي نن زیات نه زیات درجه حرارت شهید بېنظیر آباد کې 40 ډګري سینټیګریډ ریکارډ کړی شوی. دا مهم خبرونه تفصیلي خبرونه سره راځو. د دې وړې شاندمې نه پس موږ سره اوسئ. د مسلم لیگ نون رهنما خواجه آصف ویلي دي چې تحریک انصاف د عدم اعتماد نه بچ کېدو لپاره MQM له تللی و. میډیا سره د خبرو په وخت د خواجه آصف وینا وه چې دوی نه کم خلک تللي وو هغوی ته د واپس راتلو وینا کړې وه چې تاسو واپس راشئ معاف به کړی شئ. عوام کو रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनको गद्दार कह रहे हैं. 7 मार्च के बाद आपके गवर्नर साहब सिंध के और 7 दूसरे बड़े लोग आपकी पार्टी के रात जो है 3 साढ़े 3 बजे जो है पार्लियामेंट लॉजेस में MQM के पास गए. अपने आप को अदम एतमाद से बचाने के लिए उनके दरवाजे खटखटाते रहे. आपने अपने मुनर्रफीन जिन्होंने आपसे इख्तलाफ किया, आपने उनको कहा कि मैं तुम्हारे वालिद की जगह हूँ, बाप की जगह हूँ, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा. उस वक़्त आपको ख्याल ना आया कि ये लोग गद्दार हैं. د پاکستان ډیموکریټک موومېنټ یعنی PDM مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې موږ ملک د انتشار څخه بچ کول غواړو. میډیا سره د خبرو په وخت PDM مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې دوی به د پاکستان د وفاقي پارلیماني نظام د تحفظ لپاره تر آخري حد پورې ځي. هغه ویل چې د پاکستان د خلکو عدالت ته به هم ځو خو د ډیپټي سپیکر رولینګ به په هیڅ صورت کې نه منو. आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट पर बदतरीन हमला करार दिया जाता है. आइन पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम की उमंगों का तर्जुमान और पाकिस्तान की विफाक की बका का ज़ामिन है. मुत्तहिदा अपोजिशन की जमातें अपना ये आज़म दोहराती हैं कि पाकिस्तान के विफाकी पार्लिमानी निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे. मुल्क में सदारती तर्ज़ हुकूमत को नाफिज करने और डिक्टेटरशिप मुसल्लत करने के लिए साजिश का हिस्सा है और इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं.
د متحده قومي موومنټ پاکستان MQM مشر خالد مقبول صدیقي واضح کړی دی چې هغه کسان چې په انتخاباتو کې د میاتې ویره لري هغوی د انتخاباتو برخه نه جوړیږي. خالد مقبول ویل چې زموږ د پیپلز پارټي سره هیڅ اتحاد یا معاهده نه ده شوی. پیپلز پارټي سره مو صرف د کار د حد پورې تعلقات دي. MQM د جنرال ورکرز اجلاس ته د خطاب په وخت خالد مقبول صدیقي ویل چې څوک چې په الیکشن کې د ماتې یره لري هغوی د په الیکشن کې حصہ نه اخلي. د چا چې 14 MNAs دي هغوی وایي چې موږ د کراچۍ لپاره هیڅ نه دي کړي. یو ښه وخت زموږ طرف ته راځي چې موږ به ترې فایده اخلو. هغه ویل اوس زموږ د دوکه ورکولو نمبر دی خو د MQM پاکستان تاریخ او تنظیم د دوکه ورکولو اجازت نه ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف رهنما شهباز ګل ویلي دي چې شهباز شریف د نیازي خام څخه معافي وغواړي. دا خلک نه آئین مني او نه قانون. سپریم کورٹ کې د میډیا سره د خبرو په وخت شهباز ګل ویل कि उन्होंने कहा जर्मन नाजी और पाकिस्तान के न्याजी, उन्होंने पूरे न्याजी ट्राइब को जर्मन नाजीज के साथ मिलाया है. इस शख्स ने सिर्फ क्योंकि दो लफ्ज़ मिलते जुलते हैं, इस शख्स ने इसी तरीके से नाजीज और न्याजीज को यहाँ पर कंपेयर किया. शहबाज शरीफ साहब, आपको शर्म आनी चाहिए और आपको पूरे न्याजी कबीला से माफ़ी मांगनी पड़ेगी. यहाँ ये कह रहा था खड़ा हुआ एब्सोल्युटली फ्रॉड, ये वो शख्स कह रहा है जिसके अकाउंटों से 16 अरब रुपया निकला है. ملک کې د ډالر قیمت د کنټرول کولو نه بهر شوی انټر بانک کې ډالر نور هم ګران شوی دی. د ډالر قیمت 190 روپو ته ورسېدو. د ډالر په قدر کې د 1 مارچ نه تر اوسه پورې 12 روپۍ او 10 پیسې اضافه شوې ده. 13 ورځ ډالر 1 روپۍ او 2 پیسې اضافه سره 180 روپو ته رسیدلی. د روان کال دوران د روپۍ قدر تر اوسه پورې 19.50% کم شوی. په بنو کې د سبزیانو او میوو ګرانېدو پر ضد ډسټرکټ ډایریکټر زراعت او اګریکلچر خدایار او ډیپټي ډایریکټر مس سایما غزل د مختلفو بازارونو دوره کړې. د دې دورې په مهال ډسټرکټ ډایریکټر او ډیپټي ډایریکټر د سبزیانو ریټونه او نرخنامې هم چک کړې او تاجرانو ته خبرداري ورکړو چې چاته به هم د مصنوعي ګرانۍ جوړولو او هغې نه ګټه پورته کولو اجازت نه ورکوي. ډیپټي ډایریکټر اګریکلچر مس سایما غزل وویل چې صوبایي حکومت د احکاماتو لاندې دوی کسان مارکیټ هم لګولې د کومې لاندې چې عوامو ته په اسان ریټونو سبزیانې او میوې ملاوېدی شي. هغوی زیاته کړه چې دوی به د روزانه په بنیاد د سبزیانو او میوو ریټونو باندې خپل چک اینڈ بیلنس جاری ساتي. सब टमाटर की कीमत 200 दाई 100 की 2.5 खर्चवी एमिश किसान मार्केट शेदा इंशाल्लाह पर 140-150 रुपये मन देवे अवेलेबल वी जका ज खपल दा च सोरा बनु सिटी आवाम दाई पब्लिक दाई एक द दरखास्त का च बजाय दा च तोस बल मंडई ता सही या बल चिरे सही और ग्रोना सब्जी कई तो दे मेजा खैबर हुकूमत चिदाई महकमा ज़राअत 10 स्कीम कामयाब कई और दे मेजा किसान मार्केट ना सब्जी और मेवा खलाई. په کوزدې کې لیویز اهلکارو په یو رکشې ډرایور تشدد کړی. پیښه چکدر بازار کې د رجوماتي نه څه وخت وړاندې مخې ته راغلي. تشدد له وجې ډرایوران سخت زخمی شوي دي. زخمی رکشا ډرایور په نازک حالت کې تحصیل هډ کوارټر اسپیټال چکدره ته رسولې شوې دي. تفصیلاتو تر مخه د کوزدیر خلک د AAC سره لاس او ګریوان شول او دغه خلاف سخت ناربازي هم کړې ده. په جواب کې لیویز په خلکو لاټي چارج او هوایي ډزې هم کړې دي. انجمن تاجران د صدر خواجه فیض الغفور په مشورې کې د چکدره پریس کلب مخې ته احتجاج هم کړ. په ټول ملک کې د 13 غنټو دوران یوازې په 180 وګړو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی. د مثبت کیسونو شرح 0.58 پاتې شوی. د زیارت په ورځ د NIH لخوا په جاري شوي ټویټ کې د شمیرو له مخې د 13 غنټو په مهال د کرونا خواوشا یو کم 10,000 ټسټونه وکړای شول، په کومه کې چې 180 ټسټونه مثبت راغلي. په دې مهال د کرونا وایرس له امله یو مړی هم نه دی شوی، خو بیا هم د 291 مریضانو حالت اندېښمن ښودلی شي. د ترکی په مشهور تاریخي جماعت آیا صوفیا کې د 8 کلونو وروسته د تراویح لمونځ ادا کیږي. آیا صوفیا د استنبول یو تاریخي جماعت دی او د روژې په میاشت کې د یو شمیر مذهبي دستورو کوربه هم دی. دا تاریخي جماعت د 2020 کال د جولای په 40مه د شپږ 8 کلونو وروسته د عبادت لپاره پرانیستلی شوی. جماعت په 1940 کال کې په میوزیم بدل شوی او په 2020 کال کې بیا په جماعت کې بدل کړی شو.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان دینی عالمانو د یو بیان په جاری کولو په افغانستان کې د جنکو تعلیمي ادارې د زر تر زر پرانیستلو غوښتنه کړې ده. په دې بیان کې ټینګار شوی چې د شرعي او عصري علومونو تعلیم او تعلم د ښځو مسلم حق دی. د 14 مشهورو عالمانو لخوا بیان په داسې حال کې جاری شوی دی چې افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت د شپږم جماعت څخه پورته د جنکو سکولونه تړلي دي. طالبانو وړاندې اعلان کړی و چې دغه تعلیمي ادارې به د مارچ په میاشت کې خلاصولی شي، ولې د خلاصولو لپاره په ټاکل شوي نیټه واده پوره نه کړه. د نړۍ اکثرو هیوادونو د طالبان په فیصله تنقید کړي او امریکای ورسره د احتجاج په توګه قطر کې مذاکرات ځنډولي دي. د طالبان چارواکي وایي چې د تعلیمي ادارو د خلاصولو په اړه د خپل مشر هدایاتو ته منتظر دي. خبرونو کې وخت شوی د وړ شاندمي او بیا راځو د لوبو حال سره. د مینه پس هم پښتون خبرونو کې اوس د لوبو خبرونه. د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان یونس خان چې اوس د افغان کرکټ لوبډلې بیټینګ کوچ دی، وايي افغان لوبغاړو کې د ښه لوبې کولو ډیر صلاحیت موجود دی. یونس خان په متحده عرب اماراتو کې د افغان کرکټ ټیم تربیت شروع کړی دی. د پاکستان پخوانی کپتان په ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان لوبغاړو صلاحیت په کتو یقین سره ویلی شي چې افغان لوبغاړي ډیر څه کولی شي. وړاندې یونس خان ویلي و دا یې د اوږدې مودې خواهش و چې افغان کرکټ بورډ سره کار وکړي او د دې لپاره د 2011 کال نه خبرې روانې وې. د یونس خان نه علاوه افغان کرکټ بورډ د پاکستان عمر ګل هم د بالینګ کوچ په حیثیت اخیستی دی. خبرونو کې وړاندې کوو اوس د موسم حال. د ملک ډیرو علاقو کې به نن موسم ګرم او اوچ وي. د موسمیاتو محکمه وایي چې سند کې سخت ګرمۍ امکان موجود دی. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه نن زیات نه زیات درجه حرارت به نظیر آباد کې 42 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. یاد دی چې دا وخت ملک کې سخته ګرمي ده، ورځ تر بله د ګرمۍ په شدت کې اضافه کیږي. د موسم حال سره هم پښتون خبرونه پای ته رسي. د نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ سوشل میډیا پاڼې کتئ شئ. د لوی الله پامان.